دوستانو لکه څه ډول چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به تاسو د صرافۍ سیستم کورس آماده کوم، نو دا د کورس چمتو شو او تاسو کولی شئ پکې نوملیکنه وکئ. د کورس په تکمیل سره به تاسو د خپل صرافۍ لپاره یو بشپړ سیستم ولرئ چې په هغې کې به ډاشبورډ وي، روزنامچه وي، کاته وي او هم راپور وي. لومړی خو تاسو د سیستم ته وګورئ. کله چې تاسو دا کورس تکمیل کړئ نو تاسو په څه ډول یو سیستم خپل ځان لپاره چمتو کړئ. نو لومړی خو راځو دلته وګورئ چې دا به ډاشبورډ برخه ولري. په دې کې د صرافانو د پیرودونکو وروستی بیلانس، همدا ډول هغه مهمې احصایې یا محاسبې چې خزانه ده، جمله درایي ده، خالصه سرمایه ده، د صرافانو طلب، په صرافانو قرض، پیرودونکو طلب او پیرودونکو قرض، خالصه ګټه، لګښتونه، دا ټول به تاسو ته دلته ښیي. روزنامچې برخې ته چې راشئ، دا سیستم داسې اسانه جوړ شوی دی. ډېر زیات فورمولې او فنکشنونه نه دي پکې کارول شوي. یوازې تاسو څه کوئ چې دلته ډیټا وکاروئ. په زرهاو لیکنې پکې وکئ، جدولونه ډک کئ او دا سیستم به بیا هم سپک. دا نو دلته یوازې تاسو کولی شئ چې ډیټا انټري وکئ. یعنې تاسو به داسې یو سیستم جوړ کړی وي چې دلته معاملات ولیکئ. یوازې په همدغه جدول کې د هر چا معاملات ترسره کولی شئ. وګورئ، جلال دی، بیا احمد دی، همداسې نور حسابونه دي. طلب او ګرفت یې کړی، مختلفې کرنسیانو باندې کار کړی دی. او چې کله کاتې ته راشئ نو دا به په اتومات ډول باندې هر سړي خپله کاتې کې جمع کیږي او د هغې سره به وصل وي. دا سیستم به تاسو په خپله جوړ کړئ. د صفر څخه هر څه به د ابتدا نه شروع کوئ او داسې به راځئ داسې کاتې به جوړې کوئ او ورسره به راپور برخې ته که راشئ. په راپور کې یوازې تاسو نوم انتخاب کوئ، د هغه کس د وروستی بیلانس سره ټول جزئیات برته وښیي. په کم تاریخ باندې طلب کړی یا ګرفت کړی، د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې دا به تاسو ته راپور، یعنې تاسو به داسې یو سیستم جوړ کړی چې یوازې نوم انتخاب کوي، کرنسي انتخاب کوي، ورته وایي چې د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې دغه کس چې څومره معاملات کړي هغه ټول جزئیات ماته راوښیه. نو سیستم به تاسو ته په یو سکند کې درته آماده کړي. نو دا یو جامع سیستم دی. انشاءالله چې تاسو دا سیستم زده کړئ نو دې ته به حاجت نه وي چې تاسو نور سیستمونه وپیرئ او مختلف شرکتونو ته زنګ وهئ او د هغې نه بیا مرسته غواړئ، کومک غواړئ چې معاملات څنګه ثبتېږي. په هر ډول که هغه مارکیټ حالات بحراني وي او که مخ پر وده وي، ستاسو سیستم به تاسو سره وي، په خپل لاس کې به وي، ډیټا به ستاسو سره وي. دا کورس داسې آماده شوی دی چې تاسو هر کله چې وغواړئ، کم وخت کې چې فارغ وئ کښېنئ او هر ځای چې وئ تاسو ادامه ورکولی شئ. که غواړئ چې دا سیستم زده کړئ نو دا سیستم تاسو ډېر لږ وخت کې زده کولی شئ. دلته مکمل کورس دی او دا کورس شاهي درسونه .com دلته زما ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ کې دلته تاسو دا کورس ترلاسه کولی شئ. دا وګورئ 14 درسه لري. د کورس په آخر کې سرټیفیکیټ هم درکول کیږي او په دې صفحه کې چې تاسو راشئ دلته مکمل جزئیات دي او دلته نوم لیکنه کولی شئ، مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. چاټ روم شته دی، میسج وکئ، معلومات درکول کیږي. نو دا د صرافانو لپاره ځانګړی کورس دی، شارټ کورس دی او په لږ وخت کې تاسو کولی شئ چې یو ښه سیستم د خپل صرافۍ لپاره جوړ کړئ. د کورس لینک په کمنټ برخه کې درکول شوی دی او که تاسو دا ویډیو ټیک ټاک کې ګورئ نو زما بای باندې کلیک کړئ، حتما پکې داخله وکړئ او د خپل صرافۍ لپاره یو ښکلی سیستم جوړ کړئ. لایک او شیر مو درنه هیر نشي. ښې چارې.